اشرف غني وایي د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ ولسمشر یم. ډاکټر صاحب غني د ولسمشرۍ دعوه وکړه او وایي زه به هیڅ چاته هم واک ونه سپارم. زه ولسمشر یم او ولسمشر به اوسم. غواړم چې یو چاته مې خپل واک ور وسپارم. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني له کابله تر وتلو او د طالبانو تر واکمنېدو یو کال وروسته په یوه مخامخ مرکه کې د ځینو مسؤلینو په اړه خپل نظر څرګند کړی. ښاغلي غني بي ان سره مرکه کې ویلي د اساسي قانون پر بنسټ زه ولسمشر وم. تر هغه چې د افغانستان خلک په قانوني توګه یو بل چاته واک ونه سپاري زه به ولسمشر یم. د خلکو خدمتګار وم او هیڅ وخت پر رقابو متقي نه وم. ښاغلي غني د سولې د مذاکراتو په اړه چې د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمي خلیلزاد یې چارې سمبالولې نیوکې کړي او دا یې د نړیوالو معیارونو پر بنسټ یوه غمیزه بللې ده. بیا له بلې خوا د پخواني ولسمشر اشرف غني وکیل سیګار ته د غلا شویو پیسو په اړه معلومات ورکړي دي. د سیګار له لوري په خپاره شوي راپور کې راغلی چې د غلا شویو پیسو په اړه بحث لپاره اشرف غني د دې وړاندیز رد کړی دی، خو وکیل یې له 50 پوښتنو یوازې 6 پوښتنو ته ځواب ورکړی. سیګارټ وایي داسې ښکاري چې د ولسمشر غني په الوتکه کې د تګ پر وخت یوازې $500,000 وو، خو دا ښکاره خبره نه ده چې د پخواني حکومت له سقوط وروسته په ګڼو اداراتو کې میلیونونه ډالر لادرکه شوي دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا او زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا ښې چارې.